د دې قتل سره د IPL اوکشن نمخ کې ډېر ښه موقع و په IPL T20 کې چې د خپل امپروومنت کړی وای په خپل بیټینګ کې امپروومنت کړی وای سټرایک ریټ امپروو کړی وای نو انفورچونیټ د دنه د موقع ولاړه او د IPL نمخ کې د پرفورمنس ډېر خراب راغی درې میچونه په IPL T20 کې کړي دي د سکور سره د شپېتو په شاوخوا کې د سټرایک ریټ د 140 دی نو 140 سټرایک ریټ په T20 کرکټ کې چې ته په پاور پلی کې بیټینګ کوي اوپننګ کوي ډېر زیات کم سټرایک ریټ دی نو دغه سی باید د خپل سټرایک ریټ زیات کړی وای نو وس د تم مزید موقع ملاویدل ډېر مشکل دي ځکه چې د په ځبانه چې کم لوبغاړی د دوبۍ کیپټل په IPL T20 کې راوستای او هغه نن دلته 450 منډي جوړ کړي نو وس صدیق العطل ته چانسونه ډېر مشکل دي چې باید د نور مخې ته ولوبوي نو د بولین مخکې د پرفورمنس ډېر لازمي و چې د باید ښه پرفورمنس ورکړی وای دی په هډلاینز کې راغلی وای کله چې دی بولۍ ته وړاندې کېدی نو د کم د ارزش چې دی 15 لکه دا 1 کروڑ تم رسېدی سو چې کله دی بولۍ ته وړاندې شوی نو هر یو ټیم په د باندې بیډ لګاو نو اوس چې کله دی بولۍ ته وړاندې شي نو د آخري پرفورمنس ته به کتل کېږي چې یاره د څنګه پرفورمنس کړی نو لاس پرفورمنس یې ډېر خراب و نو ګورو به چې دی کله بولۍ ته وړاندې کېږي آیا په د باندې بیډ لګېږي په دغه ارزش باندې خرڅېږي آیا خلک پکې انټرسټ اخلي که نه اخلي نو د هغه نه پس به دی معلومات کېږي نو تقریبا ما ویډیو پر دغه ټولو باندې جوړه کړې ده چې څومره افغان لوبغاړي په دغه کې رجسټر نو هغه ویډیو هم در سره کتای شي خپل رائے په کمنټ کې اتمن شریک کړئ او چینل اتمن در سره سبسکرایب کړئ